رحمة للعالمين رسول الله دی. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د بشریت لپاره رحمت، د رښتینولۍ، عدالت، مهربانۍ، غوره اخلاقو بیلګه او د بشریت تر ټولو غوره لارښود دی. په همدې موخه د میدان وردګ ولایت په جغتو ولسوالۍ کې غونډه رابلل شوې چې دیني علماو پکې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د مبارک سیرت په عملي کولو ټینګار وکړ. خدای پکې د ځان سره ګډ ذکر کوي، من یطیع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما. څوک چې د الله حکم ومني، فرض په ځای کوي، او د رسول الله ومني، سنت په ځای کوي، دا سړی کامیاب ده په کامیابي واضح او ښکاره باندې. خدای پاک زیری د کامیابي ورکوي. د ځان سره الله رسول الله ګډ ذکر کوي. د الله جل جلاله رضا، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خوشحالي، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سیرت باندې ځان خبرونه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د موږ د تاسې پیغمبر ده، موږ د تاسې باید د ده په سنتو باندې عمل وکړو. د یادې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي دا ډول برنامې د نوي او ځوان نسل لپاره ډېرې اړینې دي. زیاتوي چې په دې سره به د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم له سیرت مبارک خبر او ژوند کې به یې عملي کړي. د نوي نسل لپاره خو دا ډېره مهمه غونډه وه، ځکه چې موږ د نوي نسل لپاره تر څو دی د محمد صلی الله علیه وسلم د ژوند او د هغه نه خبر شي، نو دا ډېره مهمه غونډه وه. له مسؤلینو او له د خلکو نه هم دا غوښتنه ده چې دا رقم غونډې نورې هم جوړې کړي، تر څو موږ د محمد صلی الله علیه وسلم د ژوندانه او د هغه د کردار څخه خبر شو. د ویلو ده چې د ربیع الاول په میاشت کې د میدان وردګ ولایت په ډیری برخو کې ورته غونډې رابلل کیږي چې د جاید علماو له لوري د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د سیرت او ژوند اړوند پکې بیانونه ترسره کیږي.